زرګر راته وی استاد خدا وی چې زرګران ملاوټ کوي زرګران 2 نمبر کالج جوړي خو چې سړی راله راشي او ما ته وی چې 10 تولې کالج راله جوړ کا دا مې په مهر کې ورته ویلې دی لیکلې دی 10 تولې جوړ کا خو چې سره پکې یوه تولۍ او دا 9 تولې پکې واچوه ګیلټه واچوه سپینه واچوه تانبه خو رنګ والا پوخ ورکه چې اوس پرده را باندې راشي ځکه 10 تولې کالي خو ډېر شی دی که نه نو ما ته وی استاد ته یوې غاړې ته ګورې بلې غاړې ته نه ګورې مونږ خو یادی زرګرانو خو بلې غاړې ته سړی راپسې چې راشي وي دا چلو که ښه دینداره سړي نفلې کړي تسپېړې راړئ او زمونږ خواله راشي نو زه وایم دا زنانو سره دوکه ده دا زنانو سره 2 نمبري ده دا زنانو سره خیانت دی او دا منافقت دی اذا اؤتمن خانه او اذا وعد اخلفه دا د وعدې خلاف ورزي ده تا وعده یو کړې وه قرآن تا ته ویلو چې کم دې ویلی کم دې مقرر کړی 10 تولې اصلي سره نو 10 تولې اصلي سره به کې 9 تولې باندې به هم ګناهګار شي یو روایت کې داسې هم راځي چې کم سړی مړ شو او ښځې له خپل مهر نه ورکړی او ښځې ورته معاف کړی هم نه و ادې د دنیا نه لاړو دا سړی به قیامت کې زنایانو سره پاسي بدکارانو سره زه چلیږه دې زنانو سره موږ لږ زیاتي وکړو دا زنانه به دا دی دا خبرې اوري که چې دهي ستاسو نه به ډېري زه وایم دې زنانه هم قربانۍ شته په دې جومات کې دا دی دی کې دا منبر کوي چېته دا منبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام له یو زنانه جوړ کړی په مدینه کې هغې وی یاره پیغمبر علیه السلام دې کجورې دې تنې ته ډډه والي په ولاړې باندې ستړي شي نو اکه زنانه یو ولګېد هغې سره یو غلام و هغه ترکاڼ و د لرګي په کار باندې پوهېده هغه ته یې وی دا دغه دی کې چې دا کومه ونه را مدینه کې هغه ونه وه خس به یې ورته وی یا څه د هغې نه یې وله دا شي جوړ که دا منبر او نبی علیه السلام له جومات ته راولېږه دا زنانه بله زنانه و هغه خبر شوه چې د الله د پیغمبر څادر نشته او څادر ته ضرورت دی یو ډېر قیمتي څادر یې واغسته او د الله پیغمبر له جومات ته راولېږه چې دا والې خیال لرې بله یو زنانه وه د جمعې پر ورځ باندې لکه سبا جمعه ده هغې به څه شوروا غوندې پخوله په چیقندرو کې او څه ټیپرو کې به یې شوروا کوله او وی به چې دا مسلمانان مونځ وکړي نو بیا راځئ دا ټول به زما میلمانۍ دا ټول به زما میلماني اوس تاسو په دې عمل جوړ نه کوئ که نه تاسو څوک کوئ دلته چې مونځ وشي نو داسې را کسان مونځ ګزاره چې په قطار کې راځئ ورو هغې زنانه به په مدینه کې صحابه به وی مونږ به دکې د جمعې ورځې ته خوشحالېدو چې بیا د هغې هغه پروګرام دی د هغې زنانه خیال لرې حمنا نوم یې و په جنگ احد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې واپس راته د احد په جنگ کې هر یو کور کې ماتم دی او هر کور کې خفقان دی ځکه 15 شپېته په هغې کې د مدینې انصار کسان مړه شوي او دا یو 15 یا 4 پکې مهاجرین مړه او یو پکې یو یهودي مړو وګوره مهاجر پکې کم مړو نو د مدینې په هر کور کې ماتم دی نو حمنا ته وی ستا رور مړ شوی دی شهید شوی دی هغې وی انا لله و انا الیه راجعون الله دې وبخي بیا یې ورته ماما دی هغه را سره تلی و ماما دې هم شهید شوی دی هغې وی انا لله و انا الیه راجعون الله دې د ما ماما وبخي بیا یې ورته وی ستا خاوند مطلب دا دی دروند غم یې ورته وروستو یاد کړه چې رو دې غم سره عادت شي که نه د ماما غم او د رور غم دا د ښځې لپاره لږ سپک دي چې ښځه ښځه خو چې خاوند یې ورته یاد کړه چې هغه شهید شوی دی هغې انا لله و انا الیه راجعون وی او په ژړا شوه ډېرې وژړله نبی علیه الصلاة والسلام وی په ښځه باندې د دې خاوند ډېر حقونه د دې ښځې دپاره دا خاوند وللرجال علیهن درجه د ډېره درجه دا ډېر غوره دی د دې خاوند الرجال قوامون علی النساء دا سړي به حاکمانی په دې زنانو باندې نو دغه
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم سورلی باندې سور دی کوم اس باندې سور دی د هغې موار چې دی هغه سعد رضی الله تعالی عنه نیولی را روانو خفر روانو پیغمبر علیہ السلام ته وی مور می بار راوتی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مور دی راوتی را په دې انتظار ده چې زما زامن نو چې سعد رضی الله تعالی عنه خو ژوندی ولیده خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا سعد وی ته زما دې مور ته په طریقه باندې خبره وکړه ځکه مور باندې د خپل بچی ډېر ګراني مور ته د خپل اولاد ډېر زیات خوږي نو که ارنګه چې دی که نه که شل دی که ګوډ دی که معذوره دی که نیمګړی دی خو دا بچي چې دي که نه دا د پلار باندې ډېر ګراني په دې مور باندې ډېر ګراني عجیبه خبره ده دې زمانه کې اوس دا زامن چې دي نو مور پلار پکې بیاړو حسابوي نه چې ښځه راشي اوسني زامن بیا د پلار تاړو پلار نه وایي کله چې ښځه راله بیا د مور تاړو مور نه وایي چې ښځه راله بیاړو دا وایي نه چې د مور زه لبولې ما زه لامبولې ما زه ګرځولې ما زه په ټوټې باندې کینولې ما زه په خپو باندې کینولې ما دا ګنې زما مور ده نن هغه هر څه یې هیر شي بس خیال لرې نو عجیبه خبره ده زوی زما نه دی چې ما نه ساتي زوی زما نه دی چې ما نه ساتي هغه نوسی نه دی چې نیا نه ساتي بابا خپل شپږ زامن په مینه لوي کي بابا خپل شپږ زامن په مینه لوي کي دی بیا په شپږ تنه بابا نه ساتي پلار نه ساتي بیا په شپږ تنه باندې هم خیال لرې دا د اوسنو زامنو کار دی مور هم نه ساتي میندې اکثر چې کم دی نو لور کاره زومانو کاره غریبانانې خوشحالۍ دا عجیبه کار دی نو سعد رضی الله تعالی عنه وی مور راوتې د بارو خو تاسو ورته ووایه زما د ورور باره کې چې شهید شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره په بوډۍ سره مشر سره ډېر په قلاره غوندې خبرې وکړې بیا یې ورته وی هغه ستا زوی هغه بل چې و هغه شهید شوی دی نو هغې وی ته خو یې ژوندی ته خو رالې روغ ای د الله پیغمبره ته د ما دپاره د اولاد نوم دیاد ما ته خوږې ما تر ټولې دنیا نه خوږې د الله پیغمبر صحابو ته د اولاد نه د پلار نه د زوی نه د هر چا نه خوږو وی کل مصیبت بعدک جلل کل مصیبت بعدک جلل چې ته ژوندی رالې نو هر مصیبت ما ته اړو مصیبت نه ښکاري خیر دی الله دې زما بچی وبخي او دا ډېره ګرانه خبره وه خیال لرې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه هغه شهیدانو ته چې کوم شهیدان شوي وو په هغه احد کې نبی علیہ السلام دعا وکړه د پیغمبر علیہ السلام دعا ډېر لوی شی دی د سعد رضی الله تعالی عنه مور ورته وی ای د الله پیغمبرو هغې وارثانو ته هغه چې چا بچی مړ دی د چا چې رور مړ دی هغه دړمنو خلکو ته هم دعا وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دړمنو خلکو ته هم دعا وکړه خیال لرې نبی علیہ السلام به د مشرانو ګوره ډېر خیال ساته د فتح مکې پرواز باندې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلارو را روانو په ګټه باندې لګېدلی او د سر نه یې وینه را روانه وه او په دغه وخت کې ابوبکر ورسره او پلار راته دربار او د نبی علیہ السلام ته کلمې دپاره اسلام ویلو کلمې ویلو دپاره اسلام قبلولو دپاره را روان دی چې پیغمبر علیہ السلام وکاته یو سپین ږیری د ابوبکر صاحب پلار را روان دی ابوبکر صاحب هغه صحابي دی چې دیم مسلمان او صحابي پلار مسلمان او صحابي زوی مسلمان او صحابي انوسه مسلمان او صحابي دا مقام د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی نو پیغمبر پاکو یې پلار له ورپاسې د هغې مشر له او ورته وی ابوبکر دې د څه له راکړه او زه به درغلی وم دې ته وایي د مشر قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د مشرانو قدر کوئ البرکت مع اکابرکم دې مشرانو کې برکت دی
دا مشران چې تاسو کرئ